بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. په پکتیا ولایت کې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت د یو کوچني بند جوړېدل. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د یو بس موټر تولیدېدل او د بروکسل په غونډه کې پر اسرائیلو د فشار په اړه د خلیج د همکاري شورا د سرمنشي څرګندونې. سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې خبري څانګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 26مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم او نن به د سیمې او نړۍ له تازه حالاتو تاسې خبر کړم. نو پام وکړئ د نن ورځ بشپړ خبرونو ته. د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د پکتیا ولایت په روحاني بابا ولسوالۍ کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو د یوه کوچني بند یا چکډم د بشپړېدو اعلان وکړ. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کوچنی بند 44 متره اوږدوالی او 4 متره لوړوالی لري او د 9,000 متره مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد پر ایکس باندې د یوه بس عکس خپور کړی او لیکلی دی چې دا بس په افغانستان کې نوی تولید سوی بس دی. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې دغه موټر په افغانستان کې تولید سوی او ډیر ژر به د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل سي. د اسلامي امارت د ویان په خبره افغانستان د ځان بسیاینې او پرمختګ په لور ګړندي ګامونه اخلي. د فوټبال فدراسیون د استازو لخوا د غزني ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د دغه ولایت په مرکز کې د 22 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالي پیل شوې. د دغه ټورنمنټ په پرانیستونکې لوبه کې د جاغوري ولسوالۍ د اتحاد لوبډلې او د خواجه عمري ولسوالۍ د بریا لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې. دغه سیالي د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همپالنې په موخه ترسره کیږي. او په پای کې د نړۍ څخه د خلیج د همکاري شورا په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د خلیج د همکاري شورا سرمنشي د بروکسل په غونډه کې وویل موږ په غزه کې سمدستي اوربند غواړو او پر اسرائیلي رژیم باید فشار راوړل سي چې غزې ته مرستې ورسوي. هغه د یوه خپلواک فلسطیني دولت جوړول په سیمه کې د ثبات د رامنځته کولو لپاره د حل لاره وبلل او د دوه اړخیزه حل لارې د اجرا لپاره د سعودي عربستان د سولې نوښت په اهمیت ټینګار وکړ. قدرمنو لیدونکو، مننه چې د خبرونو تر پایه له موږ سره پاته سوئ. د نړۍ او هیواد د تازه خبرونو، د افغانستان تازه مستند فلمونو او بیلابیلې پروګرامونو ترلاسه کولو لپاره زموږ ټولنیزې پاڼې حتما تعقیب کړئ. تر بیا، الله مو مل سي.